ملګرو دا دی حضرت خان جلبل دا به راسه اوس خپل نور خیالات شریک کوي. امید لرم چې ستاسو خوښ شي. مونږ سره خپل ستا چې په ذهن کې څه وي هغه دې مینهوالو ته ووایه چې دوی ته خوندونه والي. وای امیدونه د جانان څه یادونه د جانان ما نه پاتې شولو یاره څه دردونه د جانان او د غرو په سر کې مې د پاڼې راټولې کړلې او در په در مې کړلې او دا خو در په در پرتې دي دا خو تار په تار پرتې دي راولېدلې دي ویسار پرتې دي او ما راغونډې کړلې او د غره په پاڼو مې د وینو پرهارونه لیکل بلپین خو نه ما خطونه لیکل او ما پې د قام قبیلو زاړه سوچونه لیکل د غره په پاڼو مې د وینو پرهارونه لیکل ډېر ښه او تعلیم مې نه و یاره کمرې ډېرې وې پرتې وې ما په سوچ کې کړلو ما په سوچ کې کړلو او په خیال کې مې کړه او روا مې غیستلې کې مې ښودلې تار په تار په قطار په قطار په قطار مې کې ښودلې نو ما څه لیکلی نه شو خو بیا مې د وینو پرهارونه راواغیستله او دار په دار مې ولیکله په ویسار مې ولیکل د خپل ړنه مې یو ګوښ ووته یو ګوښ تې ووته د ړنه مې د ړنه مې یو ګوښ ووته تار په تار او په ویسار پرتې دي خو ما د ړنه پاڼې راواغیستلې او راټولې مې کړې او د غره په پاڼو مې د وینو پرهارونه لیکل او ما پې د قام قبیله زاړه سوچونه لیکل او ما امیدونه لیکل ما پې د خلکو هغه نظرانې هغه سوچونه لیکل اوس خو هغه دور نه دی امیدونه هم بدل شو دیدنونه هم بدل شو خیالونه هم بدل شو د جانان د سویرلو سوپریادونه هم بدل شو ډېر ښه او ارمانونه پاتې کېږي خزانونه پاتې کېږي او هر خو جانانه بې تنها یمه سوچ کې او خیال کې یمه او هر څه خو روان دي د جانان سوي دردونه پاتې کېږي. ډېر ښه ملګرو دا و حضرت سهیل خان جلبل چې هغه په زړه کې څه و هغه یې زموږ سره شریک کړه. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي انشاءالله. ډېر زر به بیا هم شریک کېږو. اوس تیارم ده او په دې باندې هم ناوخته دی کلي ته به ځي کلی ډېر زیات لرې دی وایي نه پاتې کېږم شپې ته نو انشاءالله بیا خو به راځې که نه ولې نه بیا به هم راځي او دغه شان تاسو به د خپلې خبرې شریک کوئ. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. ستاسو د ټولو په خدمت کې دا عرض دی چې دا ویډیو څومره ملګري کتی شئ هغه یې وګورئ او د ټولو مینهوالو سره شریک کړئ چې زموږ دا ملګری په مخ کې لاړ شي.